نازنین هغه صاحب ته یو جنۍ ګفټینګ کوي، کاري صاحب د هغې تایید کوي، نو زموږ کار دی خراب کړي. ښه ورته ودې کړي ودې لا بندګانو اوس مخ به دې خپلو خلکو ته به دې خاطر سکه مو سکه متاکه مګم حاضر یې سره غجلی سره سکه مو مولانا صاحب زما د خپلې خبرې دی واخیسته. گزاره کړئ. همدغه روایت الاستبصار د دوی په بل کتاب کې رسول الله حرام کړی د خدای خپل کتاب نه ګوري، خپل امام خبره نه مني. الاستبصار د دې المجلد الثالث دریم جلد لاندې ورته ګوري، مجلد الثالث الاستبصار دا کتاب پیدا کړی 108 صفحه ده، کتاب النکاح دوم جلد. په دې ځکه تاسو ګوري همدغه روایت بیا راوړی د زید ابن علي عن ابائه عن علي عليه السلام قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الاهليه ونكاح المتعه. لمحل خروغوخي او متعه نکاح حرام کړل. دا د دوی په اصول اربعه کې اول کتاب تهذیب الاحکام، دوم کتاب الاستبصار. همدغه روایت علي رضی الله عنه حرم رسول الله، دې ظالمان دې ته نه ګوري چې حرم رسول الله، او دا روایت صحیح ده بالکل هیڅ شک او شبهه پکې نشته. اوس دلته زبل کتاب په ډېرې بخښنې سره دلته مشکل دا ده چې د حوالې دلته دومره ډېرې سوي دي. وسائل الشیعه امام صادق علیه السلام وایي دا متعه چې څوک کوي دا په موږ کې څوک نه کوي مګر زاني کوي. اوس له ده نه به زه یې وړوکې پوښتنه وکړم، له دې سړي نه به زه یې وړوکې پوښتنه وکړم. نازنین صاحب مخکې راشه پرو به ځي. نازنین صاحب د زړه سره مخکې راسه. نازنین صاحب وړوکې پوښتنه درنه کوم، وړوکې پوښتنه. نازنین صاحب اغا صاحب محترم، اغا صاحب واغا صاحب چیرې ورته راسنو اغا صاحب دینه کې څنګه اتفاق کوي لغه چا سره واخو منوري ده نه لاړو سي لایف خراب ده. نه لایف صحیح ده، کاری صاحب لاړو، لایف صحیح ده، هغه لاړو وتښتېدو. ښه لکه چې اتفاق یې وکړل غالبا هغه یې نازنین صاحب، خو موږ به لیک چینی ورسره ولې د الله بنده لیک ډسکاونټ به درکړی. خبره دلته وکسي وسائل الشيعه دا په اصول 8 کې پاتو معتبرو کتابونو کې دی کتاب الجزء 21 يوستم جلد دي كتاب يوست جلد ديار للصفحة استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها، يعني متعة مستحبة دي بل دي كتاب دي رواية توقسي. نازنين سيب اواز مستدر سر نازنين سيب اغا سيب او یا غاسب واغاسب الو دا ګوره وسائل الشيعه دي تاسو په اتو معتبرو کتاب اواز مستا اغاسب څه سوال می واره دا ولا خپل لایف ما شاء الله خصوصي نو خو تاسو ریپورټ نور باندې وګیدل ته لمو سره داسې یو زمرای نست ټول ګیدړ دی را سره د ګیدړانو ته دا یو ساعت چیرې اوسه او ګیدړ مخلوق ښه نو نست داسې یو غیرت څوک لري. ښه اوس وګسه اغا سي اهل بیت کنه ټول دی اجر کارونه یې کول کنه اهل بیت او ذکر قران کې اشاره ته چې دغه چې ساری پسترګو ودی زړه سره نو زه خو د فضائل دی اهل بیت او ترتا زیات منم دی خدای په فضل سره دي تانه زیات منم. فاطمه رضی الله عنها د جنت دی خزو سردار د فضائل ما په کتاب کې ته په کتاب کې نست زی ترتا اهل فضائل يعني هر عمل تاسو خو دې غنی نشته نه تاسو له چشتان ور چاله چې نشته مال سکرین د نشر کې بیا تر دروغه دا صادق عمران زی درته ان کوم زی ست کوم سوال کوي غزه درته ان اغاسب د زړه سره يعني هر نیک عمل سي فضیلت لري د اهل بیت وکنه کړی دا کنه څنګه يعني هر دي ثواب کار سي کوم کار ثواب لري اجر لري د اهل بیت وکړی دا کنه
ولې دنیا ته یې خیال لري خپل مظلومیت دنیا ته خیال یې امامانو او نیک اعمال هم ټول کړي دي چې کوم کار نازنین یزید په تو کوله یزید د خدای غر کړي او یزید د خدای غر کړي هغه پرېږده زمينه کوم ودي زړه سره ونازنین سره والقرباني سم دا کتاب سوال رسول واور وسائل الشيعه وسائل الشيعه یوستم جلد سوال مسلمانانو ټول غوښسي یوستم جلد په یوستم جلد کې د 14 صفحه ده روایت ته وګوري مسلمانانو شپږ وزره او 301 نمبر روایت ده وقال ابو جعفر عليه السلام امام باقر عليه السلام ويل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اسري به الى السماء كلسي بشفد معراج اسمان تلال قال لحقني جبريل عليه السلام ورسول الله ويل سلما لشان جبريل عليه السلام راغل فقال ويل يا محمد صلى الله عليه وآله إيه نبي عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى يقول وجبريل عليه السلام راتويل سي الله واي إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء واي ما دي تابو أمتك أغطولو خزو تبخنا كري سي چا متعا كريوي سوال مي واورا پا دي طولو أهل بيتو كي دي كم إمام خزي دي كم إمام لور دي كم إمام مور متعا كري ده کای کړي وی دلیل راکړه کای نه وی کړي دغه لوی اجر ولی الله جل وعلا نن د غوښتلې سي تا امام وای چې وای الله وای چې ما متعکون کو خزوته دی رسول الله په امت کې بخنه کړي ده اوس به ماته وای چې دی کوم امام دی اهل بیت کوم لور کوم خور کوم خزي کوم مور و غیره دی متعکړي ده کای نه وی کړي نو بیا خدا د سید دی الله اجر نه د غوښتلې دی الله مغفرت او بخنه نه د غوښتلې او کای کړي وي نو یو روایت دی په ټول مذهب کې راکړه چې دغه امام لور دی دغه امام خزي دی دغه امام خور دی دغه امام فامیل متعکړي ده بارك الله فيك على زمره يا رازه دا یو سوال جواب راکه بس اول خدا کاری سے تمام داویه څه د اهل بیت ذکر قران کې شته څه غي ته د نجسات نه ملره ګرځولي نجسات موت څه کوی نو یعنی نفتینا پیدا شویو پیدا یو کنیو د ما د سوال جواب راکړه هغه سه محترم دي تاسو سوال جواب نه دا کوم یعنی هغه خدای نجسات نه لري ګرځولي دی اهل بیت یعنی متعه نجاست ده دا خو نفسیات یعنی موت نفسیات نفت یعنی نفت څه کومه دغه وځي هغه زبر ته پښتو چین ته منی وځي نو پیغمبرانو خو غاښه دغه نه وته هغه نه څنګه دنیا ته اندر چې دغه شوی دیګه د امام کوم رغله د الله په غره کنه یعنی غنور نه غا جدا شوی اوس دا دولس امامان له نجاست نه پاک دي ټول اهل بیت له نجاست نه پاک دي دې امامانو کوم اولاد دې ټول نجاست نه دا پاک دي پاک دي د نجاست نه پاک دي یعنی په دې ټولو اهل بیتو کې چا د نجس عمل دي متعینه ده کړي یو هم نه کړي امامانو نه لري دا عمر کول عثمان کړي دي ستې ولې سي امامانو نه ده کړي تی ولې کوي الله اکبر الله اکبر وای امامانو نه کړي ار عمر جو ماتیا څه کومه ده عمر اول ټولو اهل بیت ودي الله بنده دین له عمر ندر اخلي خاص عمر په متعاکی منی خدای دی غیر کړه دین له صحابه په متعال دین له اهل بیت او متعال صحابه او زوده حساب خو سیده لغه ته بم بیا لاړسو یعنی دا ټولو اهل بیت دا نجس عمل دی متعینه ده کړي تا ویل وای هو نه ده کړي نو سې ټولو اهل بیت نه ده کړي تاسو ویل کوي ودي الله بندگانو مو خو نه کړه مو ماتیا دګی چې نه کړي څه کو ماتیه تکلار خزا دغه خبره تار شیرګاری غونغانه کاخته کنه نور څه شری بل څه نه لري الحمد لله ستانه د کړي قربان دي سمسنه دي د کړم دغه د اهل بیت دین د ودیز بسر متعب خدای قسم زنا ده امام صادق علیه السلام وای ما تفعلها عند ګناه نشته مفتی صاحب دی ګناه نشته د نکاح باندې پوهیږي امام صادق علیه السلام ورته وای دا زنا ده توای دا نکاح ده ودی الله بنده دا مطلب څه شری نو دار دا ویتا دي معنا ترې لاغوي معنا یې ترې لا صلي على محمد تغور ویله ماته تدی ولا لغوي معنا وخه دي لغوي معنا ترې لغوي معنا بمجرد بس تركه بس امام صادق عليه السلام بدل لغوي معنا لغنا رواخ
دلته لمانه کله کله وخت کې داسې قصه دغې وي زموږ کې د خمیني صاحب یو نادره خبره مخکې راغله هغه به بیا وروسته درته وکړم هغه دي لغوي معنا ورته وښیه ده خو دومره کټا کار نه رېږه یو دقیقه صبر زه د امام صادق زه ګوره په اهل بیتو خبرې در سره کوم دی الله بنده بیا تاسو وایي تاسو اهل بیت نه منئ لما دا هره خبره ګوره د اهل بیت د اهل بیت د اهل بیت ته د اهل بیتو په یوه خبره د اهل بیتو نه نسته څه شی یوه خبره د اهل بیتو نسته مسلمانانو پام وده که مو پام نه ده اوس باید د امامانو خبره راوړې وای قربان دي سم هره خبره اوس باید د امامانو دی راوړلی ذکر دی کولی چې امام داسې وایي امام هغسې وایي امام دغسې ویلی دي تاسې اوس وګورئ دی تر اوسه پورې موږ ته د امامانو خبره یوه خبره نشته ودې زړه سره دا وګوره امام جعفر صادق علیه السلام ویلي چې څوک اهل بیت نه ماني هېڅ عام نه لري نه لمونځ کېږي نه عبادات کېږي ودا اوس ګوره تاسې نه منئ او د تاسې لمونځ نه کېږي موږ منو امام علي رضی الله عنه امام جعفر علیه السلام صادق علیه السلام زین العابدین علیه السلام حسین علیه السلام وایي متعه مه کوئ موږ یې نه کوو خو موږ یې منو تاسې نه منئ لمونځ مو الله نه قبلوي څومره خوندوره شاهدي په ځان وویل بالکل ښه مسلمانانو یو دقیقه د دوی د مکتبي اوس هلته بندې دي په دغه کې په دغه د ایران په انټرنیټ نشته ځکه د دوی مکتبې دلته ماته په سخته باندې راځي مسلمانانو د رب ګوګل ته ډایرکټ نه ځي ګوګل نه روباسي ټول دروغ یې ګوګل یا والله که دروغ یې په امام خبرې ته دروغجن مه وایي ګوره ما په اهل بیتو خوا بدېږي خبره واره دا ګوګل ته کوم دي ټول دروغ یې ودې زړه سره که تا پیدا نه کړل لاړل پیدا دې نه کړل بیا ووایه چې ته دروغ وایي د ما کامره غټه کړي دا د تا کتاب د نوټ کړه در سره د تا مکتبه به مزدب ته وښیم دا ده ګوره هغه محترم مکتبه الشیعه کامره ما خلاص سره تاسو بنده خلاص ده ودې لا بنده اوس خلاص شو ګوره مکتبه الشیعه دا د تاسو مکتبه د کوم كتاب دي ده وسائل الشيعة نوٹ كدر سره قربان دي سم جزء الحادي والعشرون مستنجل ده كتاب دي ده ودي جل سره كتاب دي ده وقربان دي سم ګوره په دې ځای کې مو ګوره ابواب المتعه ډیر سمه صفحه ده امام صادق علیه السلام ته وګسي مسلمانانو عن ابن ابي عمير عن هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام إمام جعفر الصادق عليه السلام في المتعة قال ومتعتي هو ما يفعلها عندنا إلا الفواجر ومكي متعت سوك نكي مگر زانياني كي الله أكبر دا پوا واجب دا څه مطلب دی را اخیری ټکی وخه إلا الفواجر فاجراني كي فاجران چاته وای څه فاجران ویل شي ته ماته یې نو فاجر انسان ته تروزه فاجر کامره درته خلاص لغوی معنا روبسا خبر اوره د غوړه لغوی معنا واخه دا متاوله ها یعنی متي ولا واخه لغوی معنا سره دار دی فاجر باندې ګوته نه خطي د قاری سي دل د سکرین نه خطي نه ما کامره اوس بد زید لغوی معنا خو خیر تک دلته لایف خراب ده لغوی معنا واخه فائدہ اخیستل ګټه اخیستل متعدی تویلو نه لغوی معنی دا نه مدت اني ټایم متعه نو ټیم توي مدت ټایم ان یو ټایم پورې تر یو ټیم پورې ها خو سیده خو تر یو ټیم پورې ګټه اخیستل فائدہ اخیستل مراد دی نه نکاح کول دي نور خو څه نشته کغه نکاح دغه حرام وي خو شبيه ټول حراميان دي دا وسګور امام صادق عليه السلام خبر نه مني واغه سب علي رضي الله عنه توي ويحرم رسول الله دي تا معتبر كتاب نواي
زين العابدين عليه السلام وایي ويحرم رسول الله، امام حسين عليه السلام وایي ويحرم رسول الله، امام صادق عليه السلام وایي ويحرم رسول الله، امام باقر عليه السلام وایي په خدای قسم وایي په موږ کې دا څوک نه کی، دا وایي زنا ده. اوس وګورئ متعی په باره کې زه دته د امام باقر عليه السلام چې هغه وایي زنا ده. دا واوري مولا سکرین نه شیر کیږي تا ما تصویر اوس لګول د کتاب هر شي کتاب ما ته وخت زیره واخلم پروانه کې زیره اخلم زیره اخلم کتاب تاسو نشته ټول لایبرری چې نشته. دا کیمرا غټه کړی دماغ کم لایف می څه شو سب لیدل دا ها کیمرا می برابر کړی. مسلمانانو دا دعائم الاسلام دا کتاب دعائم الاسلام دا دی زیدیش یو کتاب ده چې څوک امام زید رحمه الله د امام باقر علیه السلام ورور امام مني، ځکه په دې کې خو او یا مشهوري فرقې دي، بیا په دې کې د نن 300 فرقې دي. دا کتاب دعائم الاسلام د دې دعائم الاسلام همدغه خبره راوړي دسي وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حرم نکاح المتعه. ګوري دي زیدیه شیو له کتاب نه هم دا خبره ثابته کړله چې متعه حرام ده. اوس په دې ځای کې به زه یو بل خبره درته وخایم. په همدغه دعائم الاسلام کې امام باقر علیه السلام وایي د متعی په اړه چا پوښتنه جنې وکړه نو ده ورته وویل چې دا زنا ده. څه شی ده؟ دا زنا ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره خو به د نازنین صاحب منی اخلاص کړو نه دلته لایف بیخي سره ګډوډ دلته بیخي څه خرابه ده الله دې رحم وکړي. ښه ونازنین صاحب بیا دوی وایي قاري صاحب له موږ سره خبرې نه کوي وخت نه راکوي. نازنین صاحب بل هغه صاحب کوي دلته هغه راپورته کړي بل هغه صاحب جنان وګوره څوک شته ګوري عام شی ورته وایم د اهل بیت خبرې زه در سره کوم دی تاسو په کتاب باندې تر اوسه پورې اهل بیت منل نسته. الله دې رحم وکړي. مهرباني وکړه دا څوک دی دا ورور؟ ٹھیک ہے مهرباني. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. صاحب تاسو څنګه یې ښه؟ مهرباني قدرمن سي. بس مولانا صاحب تاسو لایف ته لاندې ناست ما را ورځ نه کینم کنه نو مل چې مولانا صاحب سره لګي خبرې وکړو. مننه قدرمن سي. الله مهرباني مننه. نازنین هغه صاحب بیا مصروف شو. نازنین هغه صاحب کتاب راوړ ما ته فقط کتاب راوخه ان شاء الله نور زه هغه کتاب هم درته پیدا کوم او دغه کتاب حواله هم درته پیدا کوم. ښه دغه کتاب حواله هم درته پیدا کوم. هسه کتاب راوړ. هسه کتاب راوړ. ښه السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. قاری صاحب دا اوسیا قاری صاحب زه د بهر ملک هم ته صبر وکړه دغه هغه صاحب مهرباني شي دی راوړل. یعنی بشیر اسماعیل کیس پیژاندل وای ټول وای مهرباني وکړه. بخاری کې تاسو صحیح بخاری کې کټه کټه لیکلي یعنی غایت عبدالله روایت کول پیغمبر نه چایا ما صدا چې خپل زوجا نشته او نو په څه دغه کو ورته ویل چې ته ماتیا وکا. ها لمبر روایت راوخه څوم لمبر ده؟ په بخاری کې کړي دا راو خو د ټول مجرد وکړ دي جوړ کړو دی الله بنده.
ودی الله بنده چین صاحب ما معاهده نه ده کړې. 3410 څو 3410 3410 410 3000 دا زړه می باغ شو خدای ته ویلي 3000 څو پیغمبر تاریخ پیغمبر څلور سوالس پیغمبر نماز غو 3414 3000 ودی الله بنده پیغمبر خو معنی که څنګه اند نه مانی موږ زړه داسې خوشاله سو دی الله بنده په خدای قسم سي دروازه بنده ده ښه تا خو دا رواية خد 3410 نمبر رواية ده عن ابن عباس قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال عرضت علي الأمم ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل هذا موسى في قومه مسلمانانو دا وګوري ما کامره غټه کړی دوستانو دا صحیح البخاري ده بلاس خپل کتاب می ده دا وګوره دا می چي راته خیر صحیح مسلم او صحیح مسلم صحیح بخاری نه بس ترکو صحیح مسلم ده 3410 3000 که 6000 3414 ودی الله بنده په مسلم شریف کې دا روایت د مسلم شریف اخیرنۍ روایت 3000 روایتونه دي په دې کې بیل تکرار په مسلم شریف کې اخیری روایت مسلمانانو زته تاسو تخکاره کړ دي غریبانو ته تر اوسه د مو کتاب نه معلومیږي مسلمانانو دا صحیح مسلم ده سید لكم زینا په پیغمبر وړي دا صحیح مسلم ده چې صحیح مسلم شریف اخیرنۍ لمبر روایت وګوریا 3013 لمبر روایتونه دي په صحیح مسلم کې نور صحیح مسلم پای ته رسیږي معلومیږي درته دا فکر شروع کیږي وزي ظالم دام نو ورته معلومیږي چې بیل تکرار او صحیح مسلم کې 3400 روایتونه نست لیکن ته هغه اصلي هغه الفاظ دي عربي روایت عبد الله پیژنده عبد الله خو دي عبد الله ابن عمر ده عبد الله ابن عباس عبد الله ابن زبير بشیر اسماعیل روایت الفاظ راته وایي چې په ګوګل کې وګورم چې اوس په مسلم شریف کې خو نه ګوګل کې به وګورم مجبور یم الفاظ راته وایي مهرباني زرکو دایمو مجردان اسی اوس کېدای شي بعضی مجردان دایم تر مو د دې په خاطر باندې سي چانس مل گیا زادي دی غیر کې الله دې دا اوس به ټیکټ وغم کې ټول کوم چې تلارسو ریسه ما معاهده نه ده کړې چې نظر کې دی نو زه مو څه کوم دی الله بندگان کماس کمپنی جوړ کړی خدای مو غار کنه کړه په نظر کې دی لکه چې بیا ټول ما سره بیعت کوي د متعید لپاره کاری صاحب د ټولو تاسو سترګې دي وکس ان باکس کې زه راځم وکس په انبوکس کې خو زلای فی موسم د انبوکس الاړ سم د امام الګرو ته ولېګه دغه ملګرو کې سکاریو دي تی زه ما سره سم زه د ټایم سم ما سره زیدګه بل موبایل خراب شوی نه تا مې شي مسلم شریف کې ګوري په تکرار سره کوم روایتونه راغلي دي بعضي په تکرار سره روایتونه هغه بیا زیات دي لیکن اصل کې سری مسلم شریف روایتونه دي هغه کم دي دومره نه دي ښه نو تکرار د دې وسره وخی مکه وسی الفاظ دی روایت وای پروانه کې کدي مسلم شریف کې کدي بخاری وزیر ډایرک را پیدا کوم د فقط الفاظ وای مهرباني وکړه نبی علیه الصلاۃ والسلام په مسلم شریف کې صحابي ته ویل ورسه وادن لري ورسه متعاو کړه واه دی الله بنده ودي الله بنده ښه زرکوي یو چاته ولېږي دا روایت سودا می صورت دستاله نجيب صاحب ته میسج کوم په خدای قسم دستاله نجيب صاحب ته میسج کوم نه د ما د میسج جانان صاحب ته واچم او جانان ته نمبر ولېږه مشکل نشته نه روایت راواخله یا الله بنده خوند وکړي